سلام د دې مهال لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. د ولسمشر دویم مرستیال د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په سیمه کې هر ډول ناسم بدلون به افغان سوله زیانمنه کړي. سرور دانش په کابل کې د اروپایي هیوادونو له یو شمېر ډیپلوماټانو سره په لیدنه کې ویلي چې واشنګټن او تهران د شته کړکېچونو د حل لپاره کار وکړي. سرور دانش د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې هم سمې او په سیمه کې د کړکېچونو د کموالي په برخه کې اغېزناک بللې دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي د واشنګټن او تهران ترمنځ روانه شخړه به افغان سوله زیانمنه نه کړي. شاهین د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ له روانې شخړې څخه د افغان سولې د زیانمنېدو په اړه اندېښنې بې ځایه بولي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي ویان سهیل شاهین زیاتوي چې انکشافات به د سولې پر بهیر منفي اغېز ونه کړي ځکه چې د امریکا متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی او یوازې لاسلیک پاتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ول تهران هڅه کوي چې د افغان سولې بهیر کمزوری کړي. د بلخ سمنګان پر لویه لاره د یوې ټرافیکي پیښې له امله 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سمنګان ولایت امنیتي چارواکي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي یاده پیښه 13 ورځ د دې ولایت په حضرت سلطان ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو کوچنی مسافر وړونکی موټر له یو بار وړونکي موټر سره وجنګېد. امنیتي چارواکي د پیښې د رامنځته کېدو علت د چلوونکو بې پامي بللې ده. په پکتیا ولایت کې د ملي اردو یوې چورلکې بیړنۍ ناسته کړې ده. ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا په څیروک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې چورلکې د الوتنې په جریان کې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته وکړه خو چاته زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي له ناستې وروسته جوته شوه چې الوتکه له کاره لوېدلې نو له همدې امله د افغان ځواکونو لخوا له منځه یوړل شوه. په همدې حال کې ملي دفاع وزارت ویلي د پیښې په تړاو څېړنې هم روانې دي. د کډوالو نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې وایي په 2019 میلادي کال کې له ایران او پاکستانه له 1.5 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. یاد سازمان وایي د دې ډلې زیاته برخه یې په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته راستانه شوې ده. راپور زیاتوي چې ډېری افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغیز هم پر همدې ډول کارونو دی. الیس ویلز په سیمه کې د تازه تحولاتو او افغان سولې په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي الیس ویلز به د روانې میاشتې په 19 او 20 نیټه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. دوی وایي ویلز به په دې سفر کې د پاکستان له سیاسي مشرانو سره په سیمه کې پر روانو تحولاتو او د سولې پر هڅو بحث او خبرې اترې وکړي. الیس ویلز له دې وړاندې مسکو ته هم تللی وه. د اوکراین ولسمشر له ولسمشر غني سره په ټلیفوني اړیکه کې په ایران کې د یوې اوکرایني مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 10 افغانانو د وژل کېدو په اړه خپله خواشیني وړاندې کړه. د ولسمشر ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې د اوکراین ولسمشر ویلي چې د یادې پیښې د څېړلو لپاره ایران ته یو پلاوی استولی دی. اوکرایني 230 ډوله مسافر وړونکي بوینګ الوتکه د چهارشنبې په ورځ په ایران کې نسکوره شوه چې د 10 افغانانو په ګډون یې ټولې 109 سپرلۍ ووژل شوې. په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوال ډلې غړي خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دا کار د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو د قومي مشرانو د یوې ګډې جرګې په ترڅ کې د ننګرهار والي له تایید وروسته شوی ده. د یاد ولایت د رسنیو دفتر زیاتوي چې د دې بهیر په پیل کې د داعش وسلوال ډلې 126 قبایلي ښځې او ماشومان خپلو خپلوانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د تیر کال عواید څه باندې 2.2 میلیارد افغانیو ته رسیدلي، خو د الوتنو پر مخ د پاکستان د هوایي حریم د تړل کېدو له امله د وړم کال په پرتله 11 سلنه کم شوي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې تیر مالي کال څه کم 3 میلیارد او 330 میلیونه افغاني عواید د هوایي حق العبور څه باندې 2 میلیارد او 415 میلیونه افغانۍ له هوایي ډګر څخه د الوتنې فیس څه کم 1 میلیارد و 120 میلیونه افغانۍ د الوتکو د کرایې او همدارنګه له نورو برخو راټول شوي دي. د ایران د سپاه پاسدارانو ځواکونو چارواکي وایي که واشنګټن پر عراق
د دوی کړي برید ځواب ویلی وای نو دا توغندیز بریدونه به په سیمه کې د یو ستر عملیات پیلامه وای. د ایران سپاه پاسدارانو د فضایي برخې قماندان جنرال امیر علي حاجي زاده ویلي دوی د زرګونو توغندیو توغولو چمتوالی نیولی و، خو په وینا یې په دې پیښه کې له 100 کم توغندي توغولي دي. بلخوا ډونالډ ټرامپ د ایران د توغندیز برید په غبرګون کې ویلي چې په دې پیښه کې امریکایي یا عراقي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې اډو ته تر ټولو کم تاوان رسېدلی دی. درنو لیدونکو دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه.